د ژړې اشارې ځلېدل یعنی روښانېدل او بندېدل څه معنا لري؟ A. د ټرافیک یو ځای کېدل. B. په احتیاط مخ ته ولاړ شئ. C. د پلي تلونکو لپاره تر سړک د اوښتلو ځای. D. مکمل ودرېږئ. B. په احتیاط مخ ته ولاړ شئ. پر سړک یوه پرې ژړه کرښه چې ټرافیک بیلوي څه معنا لري؟ A. که خوندي وي موټر چلونکي کولی سي له یو بل څخه مخکې سي. B. پر دواړو لاینو باندې ټرافیک په یوه جهت سفر کوي. C. موټر چلونکي له یو بل څخه نسي تېرېدلی. D. موټر چلونکي له یو بل څخه تېرېدلی سي که څه هم خطرناک وي. A. که خوندي وي موټر چلونکي کولی سي له یو بل څخه مخکې سي. که پر تیز رفتاره لویو لارو د وتلو لار یا اگزیټ خطا کړئ. A. ودرېږئ او پر همدې لویه لار مخ را وګرځوئ. B. مخ ته ولاړ سئ او پر راتلونکي اگزیټ یا د وتلو لار ووځئ او بیرته خطا سوي لارې ته ځان سم کړئ. C. هنداره کښته کړئ او تر څنګ موټر چلوونکو څخه مرسته وغواړئ. D. پر همدې لویه لار پر شا یا ریورس حرکت وکړئ. B. مخ ته ولاړ سئ او پر راتلونکي اگزیټ یا د وتلو لار ووځئ او بیرته خطا سوي لارې ته ځان سم کړئ. تېرېدل یا له نورو موټرانو څخه مخکې کېدل منع دي. A. پر غونډیو او ګولایانو. B. پر څلور لارو یا تکاتو. C. د ریل ګاډي پر پټلیو. D. دا ټول ځوابونه سم دي. D. دا ټول ځوابونه سم دي. کله چې د یوه بې احتیاطه او قهرجن موټر چلوونکي سره مخ کېږئ باید A. په سترګو کې مه ورته ګورئ، کرار سئ او پرېږدئ چې مخکې سي. B. موټر مخکې ور واچوئ چې کرار سي. C. ډېر ورنږدې سئ او موټر ورسره وجنګوئ. D. دوی په دې وپوهوئ چې د دوی دا چلند تاسې ته د منلو وړ نه دی. A. په سترګو کې مه ورته ګورئ، کرار سئ او پرېږدئ چې مخکې سي. کله چې د ریل ګاډي پټلۍ ته نږدې کېږئ باید A. وګورئ، غوږ سئ او اماده اوسئ چې ودرېږئ. B. تیز رفتار وکړئ چې تېر سئ مخکې تر دې چې د پټلۍ ګیټ کښته سي. C. هڅه وکړئ چې د کښته سوي ګیټ تر څنګ تېر سئ. D. د پټلیو د لاینونو شمېر ته پام مه کوئ. A. وګورئ، غوږ سئ او درېدو ته اماده اوسئ. د ښوونځي په ساحه کې د سرعت حد یا اندازه څو ده؟ A. 20 مایله پر ساعت. B. 30 مایله پر ساعت. C. 45 مایله پر ساعت. D. 50 مایله پر ساعت. A. 20 مایله پر ساعت. ښي لور ته پر سره اشاره په کم حالت کې ګرځېدلی سئ؟ A. کله چې داسې ټرافیکي نښه وي چې پر ښي طرف ګرځېدل منع دي. B. مخکې له دې چې د څلور لارې پیاده تګ کوونکي د سړک د پیاده رو تر خط تیر سي. C. مخکې له دې چې مکمل ودرېږئ. D. وروسته له هغه چې مکمل ودرېږئ او منتظر سئ چې پیاده تلونکي کسان او موټران تیر سي. D. وروسته له هغې چې مکمل ودرېږئ او منتظر سئ چې پیاده تلونکي کسان او موټران تیر سي. کله چې مخ پر لوړه یا هم یوې غونډۍ پارکینګ کوئ په داسې حال کې چې سړک څنډه ولري نو A. د مخ ټایرونه د سړک د څنډې خواته مکمل وګرځوئ. B. د مخ ټایرونه لږ اندازه ښي لوري ته وګرځوئ. C. د مخ ټایرونه د سړک د څنډې پر خلاف لوري وګرځوئ. D. د مخ ټایرونه سیده پرېږدئ. C. د مخ ټایرونه د سړک د څنډې پر خلاف لوري وګرځوئ. کله چې په واوره یا یخ موسم کې موټر چلوئ نو باید A. سرعت کم کړئ. B. سرعت زیات کړئ. C. هیڅکله په بشپړه توګه توقیف مه کوئ. D. د مخ له موټر څخه واټن کم کړئ. A. سرعت کم کړئ.